طالبانو ته د امریکا تازه خبرداری. دا چې څه یې ویلي دي دا ټول په همدې ویډیو کې راسره وګورئ. امریکایي چارواکي ویلي که چیرې طالبان د هغه سیاسي او اخلاقي چوکاټ څخه چې د ستونزو او بحران د حل لپاره جوړ شوی وړاندې پوښه کېږدي، دا ډله او نور ملاتړي به سخت زیان وګوري. د ولسمشر لومړي مرستیال امرالله صالح وایي چې د امریکا متحده ایالاتو د ملي امنیت سلاکار په یوې ټلیفوني اړیکه کې هغه ته ډاډ ورکړی که چیرې طالبان په دوحه کې د هغه اخلاقي او سیاسي چوکاټ څخه چې د کړکېچ د حل لپاره پرانستل شوی بهر شي، دا ډله او ملاتړي به زیان وګوري. ښاغلی صالح وایي چې له طالبانو سره به د سولې په مذاکراتو کې د نظام پر نوم محتوا او ډول په تړاو به هیڅ ډول معامله ونه شي. د نوموړي په وینا د دوحې مذاکراتو یوې تلپاتې سولې ته د رسیدو یوه سیاسي او اخلاقي لاره پرانستې ده. د ولسمشر لومړي مرستیال امرالله صالح زیاته کړې د امریکا د ملي امنیت له مرستیال لیسیا کورټ سره یې اړیکه لرله. هغوی ډاډ راکړ چې دوحې د کړکېچ د حل لپاره یوه اخلاقي او سیاسي لاره پرانستې ده. که چیرې طالبان وغواړي چې له دې چوکاټ څخه بهر شي، زخته زیان به یې په زیان پرېوځي. ملګرو، دا به زمونږ چمتو شوي ویډیو. د لا ښکلي ویډیوګانو لپاره زموږ چینل در سره سبسکرایب کړئ او تر بلې ویډیو پورې ښه وخت ولرئ.